سلامونه ملګرو، زه ورور راغیم او تاسو ته د یوې نوې کیسې سره راغلی یم. کیسه له یوې دښتې څخه پیلېږي. په دې دښته کې موږ ته یو کوچنی کور ښکاره کېږي. په همدې کور کې یو ځوان سړی د بین په نوم له خپل ملګري سره ژوند کوي. د بین کار په دې دښته کې سیلانیانو ته لارښوونه ده، ځکه چې نږدې یوه داسې علاقه ده چې خلک ورته د ګرځېدو لپاره همدلته راځي. بین هغوی ټولې دښتې ته بیایي او هر څه ورښیي. د بین ملګری اوس غواړي چې ښار ته ولاړه سي، ځکه چې هغه غواړي خپلې زده کړې پوره کړي. هغه له بین څخه غواړي چې دی هم ورسره ولاړ سي، خو بین د هغې څخه انکار کوي. بین د دې دښتې ژوند خوښوي، د هغه کار همدلته دی، نو ځکه نه غواړي له دې ځای څخه ولاړ سي. د تګ څخه مخکې بین خپلې ملګري ته یوه توپنچه ورکوي او د هغې څخه ژمنه اخلي. ورته وایي چې هره شپه د ویده کېدو څخه مخکې دا توپنچه د خپل بالښت لاندې ږده د خپلې ساتنې لپاره. هغې ژمنه وکړه او بیا ښار ته ولاړه. د هغې له تګ وروسته بین ډېر خفه کېږي او سخت یې یادوي. څه موده وروسته د نږدې ښار یو پولیس بین ته زنګ وهي او ورته وایي چې یو ډېر لوی سوداګر د میډک په نوم دلته راغلی دی. میډک اصلاً د لاس انجلس اوسېدونکی دی. هغه یو تجربه کاره سیاحتي لارښود غواړي، ځکه چې غواړي په دښته کې یو ډېر نادر حیوان ښکار کړي چې پیدا کېدل او ښکار کول یې ډېر سخت دي. دې کار په بدل کې میډک بین ته د یوې ورځې لپاره ډېرې زیاتې پیسې ورکوي. دا اندازه پیسې بین ته حیرانوونکې ښکاره کېږي، ځکه چې هغه په خپل ټول ژوند کې دومره پیسې نه وې لیدلې. له همدې امله بین دا وړاندیز مني او د تګ لپاره چمتو کېږي. کله چې بین له میډک سره دښتې ته ځي، نو ویني چې هلته نور ډېر خلک هم راغلي دي چې ښکار کوي. په دې سیمه کې ښکار کول قانوني دي، خو یوازې د هغو خلکو لپاره چې د توپنچې یا توپک جواز ولري. د شپې له رارسېدو څخه مخکې دا خلک هغه ځای ته وررسېږي چې باید ښکار پکښې وکړي. لږ وروسته تیاره کېږي، نو اور بلوي او هلته خپله خیمه دروي. د اور شاوخوا کښېني او خبرې کوي. بین میډک ته د خپل ملګري کیسه کوي چې اوس ښار ته تللی ده. همدارنګه د خپلې مور او پلار یادونه هم ورته کوي او یوه دردناکه کیسه ورته بیانوي. هغه وایي چې د ماشومتوب پر مهال دی له خپل مور او پلار سره په یوه دښته کې بند پاته سوی و. د پلار موټر یې خراب سوی و او هغوی د څو ورځو لپاره د مرستې په تمه و، خو هیڅوک ورته راونه رسېدله. بین وایي چې مور یې پرله پسې د ده پر مخ باندې لبشرین ولګوي تر څو زه د لمر له تودوخې څخه وساتل سم. همدې کار د بین ژوند وژغوري، خو له بده مرغه د هغه مور او پلار ژوندي پاته نه سول. بین د دې کیسې پر مهال باندې ډېر احساساتي کېږي. وروسته دواړه د اور تر څنګ ویده کېږي. سبا سهار دواړه د ښکار لپاره روانېږي. په لاره کې میډک ناڅاپه ډزې پیلوي. کله چې بین دا ولیدل، نو پوهېږي چې میډک د ښکار ډېره تجربه نه لري. بین د هغه څخه پوښتنه کوي، تا د توپک جواز له کومه کوي؟ میډک خاندي او وایي، زه جواز نه لرم، خو زه ډېرې پیسې لرم، نو جواز ته اړتیا نه لرم. بین پوهېږي چې بې جوازه ښکار کول د قانون له مخې جرم دی، خو میډک د دې هیڅ پروا نه کوي. د بین له څه ویلو مخکې میډک هغه ته ډېرې پیسې ورکوي. د دومره پیسو په لیدو سره بین چوپ پاته کېږي او نور هیڅ خبره نه کوي. وروسته دواړه یو لوړ غره ته خېږي. بین په دوربین کې ګوري او په ښکار پسې ګرځي، خو ډېر وخت هیڅ شی نه ویني. په همدې وخت کې میډک بیا بین ته مزاحمت کوي. ناڅاپه میډک بې له کومې خبرې کولو ډزې کوي. حال دا چې بین ورته نه وویلي چې ډزې وکړه. دوی دواړه پر هماغه لور باندې روانېږي چې دوی ډزې کړې وې. هلته یو زوړ سړی ویني چې زخمي سوی و. هغه سړی د همدې سیمې اوسېدونکی و او اکثره وخت به دلته د معدني موادو د لټون لپاره راتلی. بین هغه سړی پیژني او سمدستي غواړي مرسته ورسره وکړي. بین د موټر پر لور باندې منډه وهي. بل لور ته میډک ډېر وېرېدلی و. هغه پوهېږي چې یوه ستره تېروتنه یې کړې ده، نو خپل شریک ملګري ته زنګ وهي او ټولې خبرې ورته کوي. هغه ورته وایي چې زما څخه یو ډېره سخته غلطي سوې ده او شاید حکومت تر ما پورې راورسېږي. د ټلیفون له لارې یې شریک مشوره ورکوي چې پر هغه زوړ سړي باندې یو ځل بیا ډز وکړه، خو دا ځل د بین له توپک څخه. میډک بې له فکره څخه دا کار کوي. کله چې بین د مرمۍ غږ واورېدی، بېرته راګرځي او ویني چې پر هغه زوړ سړي باندې بله مرمۍ هم لګېدلې ده. بین په قهر او حیرانتیا سره پوښتنه کوي، ولې دې دا کار وکړي؟ میډک ورته وایي چې دا یوازې زما جرم نه دی، اوس دا ستا جرم هم دی، ځکه چې یوه مرمۍ ستا له توپک څخه هم پر هغه باندې لګېدلې ده. بین پوهېږي چې میډک دا هر څه یوازې د خپل ځان د ژغورلو لپاره کړي دي. وروسته میډک بین ته لالچ ورکوي او ورته وایي، که دا خبره هیڅ چاته ونه وایې، نو زه به هر کال تا ته ډېرې پیسې درکړم. تا ته به پوهنتون کې داخله درکړم تر څو ته هم ښار ته ولاړ سې او له خپلې ملګري سره ژوند وکړې. د دې خبرو له اورېدو وروسته بین د هغه شرط مني. دوی دواړه یو ځای د زاړه سړي جسد ښخوي او بیا موټر ته رارسېږي. میډک د موټر تر څنګ خپل مخ مینځي او ډېرې اوبه استعمالوي. دا کار د بین هیڅ نه خوښېږي، ځکه چې په دې دښته کې اوبه پیدا کول ډېر سخت کار دی.
په همدې وخت کې بین په پټه سره د موټر خواته ورځي، هلته چې د هغه سامان پروت دی. د هغه په سامان کې یو آله ده، په هغه سره د یو پیغام استولی سي. بین غواړي چې پولیس ته خبر ورکړي، خو ناڅاپه میډیک هغه ویني او پر هغه باندې ټوپک نیسي. میډیک ورته وایي چې ما او تا خو یو معامله سره کړې وه چې دا خبره به هیڅ چاته نه کوو. هغه په قهر سره هغه آله ماتوي. بیا میډیک بین ته امر کوي چې خپل کالي وباسه. بین په مجبوري سره دا کار کوي. میډیک د هغه کالي او بوټان دواړه اخلي او ورته وایي اوس په همدې حالت کې کور ته ولاړ سه. بین بل لار نه لري، نو په دښته کې په پښو باندې روانېږي. میډیک باور لري چې بین به په دې سخته ګرمي او تنده کې ژوندی پاته نسی. د هغه پلان دا و چې د بین له مرګ وروسته به د هغه زاړه سړي قتل هم د بین پر سر باندې ورواړوي چې نوم یې چارلي و. بین ورو ورو مخکې روان و. په لاره کې یې یوه خاده ولیدله چې پر هغه باندې ځینې نښې جوړې سوي وې. میډیک له لیرې څخه پر بین باندې نظر ساتي او نه یې غوښتل چې په بین پسې ولاړ سي تر څو هغه مړ سوی نه وي. کله چې بین یوه ځانګړې سیمې ته وررسېږي، ناڅاپه یې منډه کړه او د ډبرو ترمنځ ورک سو. میډیک دا هر څه ولیدل او سمدستي یې موټر واخیستی او هغه خواته ورپسې روان سو. میډیک بین هیڅ ځای ونه لیدی. په اصل کې بین یو پټ غار ته ننوتلی و. دا غار په حقیقت کې یو بنکر و، یعنی یو تونل و. د هماغه زاړه سړي چارلي و چې میډیک وژلی و. په هغه تونل کې خوراک او څښاک هم موجود و. بین لومړی اوبه وڅښلې او خپله تنده یې ماته کړه. هلته ډېر زاړه عکسونه وه چې د دې ځای رازونه یې ښودله. په یوه عکس کې بین او هماغه زوړ سړی یو ځای ښکاره کېږي. په حقیقت کې بین هغه له ډېرو کلونو راهیسې پیژندی. بین عکس ته وکتل او په ټیټ غږ سره یې وویل ما ستا ژوند ونه سو ژغورلی. په همدې وخت کې بین احساس وکړ چې یو بل څوک هم دې بنکر ته راغلی دی. هغه سمدستي نقشه خپل له ځان سره پټه کړه او دننه ولاړی. لږ وروسته میډیک هلته ورسېدی. هغه باور درلودی چې بین په همدې غار کې پټ دی، نو ځکه یې هلته یو بم کښېښودی او له هغه ځای څخه ووتی. لږ وروسته زوروره چاودنه وسوه او هغه ټوله ځای راونړېدی. خو خوشبختانه بین مخکې له دې د هغه ځای څخه وتلی و او ژوندی پاته سو. هغه لا مخکې روان و چې ناڅاپه میډیک ورسره مخامخ سو. میډیک هغه ته اخطار ورکړي او ورته ویې ویل که کور ته تلل غواړې نو سده روان سه. که تا دا ځل د پټېدو یا د تیښتې هڅه وکړه نو زه به تا له لیرې څخه په مرمۍ باندې وولم. بین پوهېدی چې د میډیک وسله ډېره پرمختللې ده او له لیرې څخه هدف ویشتلی سي. په دې مجبورۍ کې بین بیا روان سو. نږدې ښار هم ډېر لیرې و. هغه نقشه چې بین له ځانه سره پټه کړې وه اوس یې له هغې سره د لارې پرېکړه کوله. لږ وروسته هغه ځای ته ورسېدی چې بین او هغه زاړه سړي یوه زړه سوپه ایښې وه. بین د سوپې سپنج راواخیستی او پر خپلو پښو باندې یې وتړی ځکه چې پښې یې سختې زخمي سوي وې. له همدې فرصته په ګټه اخیستو سره بین بیا د میډیک له سترګو څخه ورک سو. په نقشه کې لیکل سوي وه چې دا د خزانې نقشه ده. بین نقشه تعقیب کړه او هغه ځای ته ورسېدی چې پر هغه ځای باندې د صلیب نښه لیکل سوې وه. هغه ځمکه وکیندله او یو صندوق یې راویستی. کله چې یې صندوق خلاص کړي په هغه کې یو دانه غوله کمانه او یو څو ډبرې هم پرتې وې. هغه بین له ځانه سره واخیستل. په نقشه کې بله نښه هم لیکل سوې وه. بین چې هلته ورسېدی یو د اوبو بوتل یې پیدا کړي چې په ځمکه کې ښخ سوی و. بین ډېر تږی و نو ژر یې بوتل خلاص کړي او اوبه یې وڅښلې. هماغه وخت د میډیک لخوا هغه بوتل وویشتل سو. بوتل سری سو او له هغه څخه ټولې اوبه تویې سولې. په نقشه کې لیکل سوي وه له اوبو څخه بله لویه خزانه نسته او په دې خبره سره بین له مخکې څخه هم ډېر پوهېدی. بین بیا مجبوره سو چې په تنده کې روان سي. اوس یې میډیک له لیرې څخه ولیدی چې خپله شراب څښي او نظر یې پر بین باندې ساتلی و. بین لږ مخکې پر مځکه باندې راولوېدی. میډیک د موټر سره هلته ورغلی او پر هغه باندې یې دوې ډزې وکړې چې وګوري بین ژوندی دی او که مړ. بین هیڅ حرکت ونه کوي. نو میډیک فکر وکړ چې بین شاید مړ سوی وي او له هغه ځای څخه ولاړی. خو هغه نه پوهېدی چې بین لا تر اوسه پورې ژوندی دی. کله چې میډیک ولاړی بین راولاړ سو او هغه غار ته ولاړی چې د ډبرو په منځ کې و. هلته چې د مخکې له خپلې ملګري سره هم وخت تېر کړی و. هلته اوبه وې او بین هم د اوبو په لټه کې هماغه ځای ته تللی و. کله چې بین د ډبرو پر سر باندې ختل شروع کړه میډیک چې له خپل ملګري سره په ټلیفون کې خبرې کولې ناڅاپه یې بین ولیدی. د بین په ژوندي پاتې کېدو سره هغه ډېر په غوسه سو او سمدستي یې پر هغه باندې ډزې کول پیل کړې. بین په سختۍ سره ځان وژغوري او غار ته ورننوتی. هیله یې دا وه چې اوبه به پیدا کړي خو د غار دننه د اوبو هیڅ نښه نه وه. په دې سره لا نور هم ډېر غوسه سو. د باندې میډیک چیغې وهلې او ورته ویې ویل تسلیم سه، تا له ما څخه هېڅوک نسي ژغورلی. بین په هوښیارۍ سره د شپې انتظار وکړي ځکه په توره شپه کې وتل ورته ښه وه. بیا شپه سوه خو میډیک د موټر څراغونه د غار پر لور باندې نیولي وه. بین له بلې لارې څخه د باندې راووتی. هغه ولیدی چې میډیک په بېغمۍ سره ادرار کوي. له موقع څخه یې ګټه واخیستل. بین ورو ورو موټر ته ونږدې سو او خپل جانکټ یې راواخیستی.
ځکه چې په دې دښته کې د شپې د خوا ډیر سخت یخ وي. کله چې میډیک موټر ته راورسېدی سمدستي پوه سو چې بن دلته راغلی دی. هغه موټر چلانده کوي او غوښتل یې چې په هغه پسې روان سي. بن د موټر لاندې پټ سوی و او بیا ژر ولاړ سو او د ډبرو شاته پټ سو. په غوسه کې میډیک پر هغه باندې یو بم وغورځوي، خو بن له خپل ځان سره ولا کمانه درلودله. هغه په پوره فکر سره په میډیک باندې یو گزار وکړي چې ډبره سیده د میډیک پر سر باندې ولګېدله او هغه به هوښ شو. کله چې میډیک په هوښ کې راغلی لاس یې تړلی و او د موټر تر شا ناست و. بیا سهار سو میډیک ولیدل چې بن د موټر مخې ته ولاړ دی. بن موټر چلانده کوي او میډیک یې سیده پولیس سټیشن ته بوتلی. بن ټوله کیسه شریف ته وکړه چې څنګه میډیک د هغه ملګری یعنې زوړ سړی چې نوم یې چارلي و وژلی و. همدارنګه هغه پیسې یې هم ورکړې چې میډیک ورته د چوپ پاتې کېدو لپاره ورکړي وې. اوس د میډیک جرم بې له شک څخه ثابت سو. وروسته بن د میډیک مخې ته ولاړ و او خپله غوسه یې پر هغه باندې وایستله. لږ وروسته میډیک د تشناب په پلمه باندې ولاړی. کله چې د باندې ووتی د هلیکوپټر غږ یې واورېدی. بن د باندې ورمنډه کړه او ولیدل چې میډیک په هلیکوپټر کې ناست دی او الوتنه یې وکړه. په حقیقت کې میډیک لا مخکې د خپل سمارټ واچ له لارې خپلو خلکو ته سیګنال ورکړی و. د دې ټولو پیښو وروسته بن پرېکړه وکړه چې نور به هیڅکله داسې کار نه کوي. هغه ښار ته ولاړی. د خپل ملګري سره یې ولیدل. د ژوند د ټولې شیبې کیسې یې ورته وکړې او ژمنه یې وکړه چې نور به تل د هغې سره یو ځای وي او د غربت ژوند یې پرېښودی. یوه شپه کله چې بن له خپل ملګري سره پروت و خوب یې ولیدی چې میډیک د هغه مخې ته ولاړی او د هغه په لاس کې توپک وي چې پر ده باندې ډزې کوي. کله چې یې ډز وکړي بن له ویرې څخه راویښ سو. شاوخوا یې وکتل خونه تشه وه، خو سترګې یې بیا پټې کړې. میډیک رښتیا هم د هغه مخې ته ولاړ و. میډیک وویل تېر ځل خو ته وتښتېدلې، خو دا ځل به هیڅوک تا له ما څخه ونه شي ژغورلی. کله چې میډیک کوښښ کوي چې ډز وکړي د بن ملګري سمدستي پر هغې باندې ډز وکړي په هماغه توپنچې سره چې بن ورته ورکړې وه او هغې به تل د خپل بالښت لاندې ساتله. میډیک پر مځکه باندې ولوېدی. بن هم سمدستي پر هغه باندې ډزې کول شروع کړې او دا ځل میډیک د تل لپاره مړ سو. او په دې سره د فلم کیسه همدلته پای ته رسېږي. که مو ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک او شیر کړئ. زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو الله مل شه. مننه.